دی سوک دی داغی مبارکی تفصیلی خبر شیوا چی زمانگا رب اللہ دے بیا منگ سنگ پی جندلے دے اقسام دے توحید دا غسر و پا عباداتو کی سوک نے شریک کیا دا طول خبری تیری شیوی بیا دویم بنیاد دے دین پا بارکی چی تخپل دینو پی جنی چستا دین اسلام دے او داغی تعریف منگ بیان کرو اسلام ستوی بیا دا دین مرتبی دری بیانی شیوی اسلام ایمان احسان بید هری مرتبی ارکان دی خپل نو د اسلام 15 ارکان دی بید ایمان 6 ارکان دی او بید احسان 2 رکن دی یا 1 رکن دی چراغی وضاحت پا آخرینی درس کی شیو فرق منگ بین کرو پا اسلام او پا ایمان کی سا فرق دے احسان ستوی دے احسان اقسام چطوری خبری بین شیوی نن با انشاءاللہ اغدریم اصل او بنیاد بیانو خدا غین مخ کی چی منگ اغدریم بنیاد بیان کو مؤلف رحمه اللہ پا دغ خبرو باندی دلیل راوڑے دے چی دا اسلام 15 ارکان دی ایمان ستوی احسان ستوی دا طولی خبری بیان شی وستاتوی راشد دلیل وورا دا قرآن و دا حدیث نانو دا قرآن نا چی کم دلائلو اخو بیان شیو ما تاستا بیان کری متاسوری دلو والدلیل من السنة او دلیل دا سنتنا دا حدیثنا وورا حدیث جبریل المشهور حدیث دا جبریل علیہ السلام چی اغا مشهور حدیث تے دی حدیث تا حدیث جبریل ولی ولی کیگی وجہ دادا چی پا دی کی دی جبریل علیہ السلام تذکیره دا اگر آگلے و دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوات نو ذکر دیتا ولی کیگی حدیث جبریل المشهور مشهور دے دا علماء بمنز کی مشهور دے او دا آگا عوام بمنز کی مشهور دے چی آگا دی دینی علوم سرسن سا شوق لرینو دا حدیث اکثرو کتابونو کی مخیط تیری گی دا علماء نے اوری دلی عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه روايته ويجي بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم من قد پیغمبر صلى الله عليه وسلم سرخواك ناسو إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر یو سڑے چانک راننو تو مسجد نبوی تا تک سپینی جامعہ چوری او تک تور ویختیو صفا ستر جامیوی ویختم خبرابرو لا یرا علیه اثر السفر دا سفر سعسرات پی نخ کاری دو یو سڑے پا سفر باندی لارشی یارایشی نو گڑ وڑی کپڑی گڑی وڑی ویختے گڑ وڑ شوی حالاتو نا پتہ لگی چی دا سڑے دا سفر نراغ خو پا دی سڑی باندی سعسرات نخ کاری دو ولا يعرفه منا احد وجب داری چی من کم چانا پی جندو و چی دا سفر اثرات بکی نخ کاری مانا دا چی دا خواهش علاقی ری او دلتا نیجدی ری خوالتا چا پی جندوم نو حتی جلس الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا مخامخ کینستو فاسند رکبتیه الى رکبتیه دا خپل زنگنانی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا زنگنانو تا مخامخ کرو ماتی کرو او بالکل نیر دا زنگنانی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زنگنانو تا مخامخ کرو ووضع كفيه على فخذيه بيد اخپل ورغوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زنګنانو کې خودو په ورانانو باندې وقال يا محمد او دوی چې اے محمد ګور دوی چې یا رسول الله وجدار چې دې لپاره دا کارو کو چې صحابه کرام دا ګمانو کې چې دا څوک باندې چی راغله کې باندې چانو با اکثر چې برالو یا محمد به ویل کې چې باندې چان آداب نډیر زیات نه خبر وتوی یا محمد صلی الله علیه وسلم اخبرني عن الاسلام ما ته د اسلام په باره کې وایي چې اسلام څه ته وایي و دې ځکه دا جبرئیل علیه السلام خبر دی چې اسلام څه ته وایي خو تاسو کې دلته دا فائدې ده ساتي
چې د سوال یو قسم دام دی چې انسان دې دپاره تپوس وکړي چې خوا او شا دا خلک څه شي دا خبر شي. کله تپوس دې دپاره چې سړی ځان یوازې خبروي او کله دې دپاره چې ملګري خبر شي. دم فایدهمند سوال دی. یو سړي ته پخپله د مسلې پته خو د عالم نه د استاذ نه د شیخ نه په دې تپوس وکړي چې د مجلس ته نور ملګري دوی د دې مسلې نه خبر شي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دا اوس هغه مسله ده. ګوره موږ وی اسلام او ایمان کې څه فرق دی؟ اسلام ظاهري اعمالو ته وي، ایمان باطنی اعمالو ته. موږ دا فرق دی. او بیا موږ ارکان ذکر کړو چې د اسلام 15 ارکان دي. نو دلیل پیدا دی. ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ته به ګواهي ورکړې د دې خبرې چې نشته د عبادت حقدار مگر یو الله، وان محمد رسول الله، او محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی. نو دا ولنې رکن دی د اسلام. دی باره کې خو دې خبرې شي. وتقیم الصلاه منځ به کې، وتؤتي الزکاه او زکات به ورکې، وتصوم رمضان او رمضان میاشت روجې به نیسي، وتحج البيت ان استطعت الیه سبیلا. د الله د کور به حج کې که طاقت ته سره ودتلو. دا 15 ارکان دي او دا ټول ظاهري اعمال دي. فقال صدقت. جبريل علیہ السلام پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی رښتیا دی وی اسلام هم دغه ته وی. صحابه کرام وی فعجبنا له يسأله. دمنګه ډېر تعجب وکړو چې تپوس هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه کوي، بیا ورته وی رښتیا دی وی. قال فاخبرني عن الايمان. بیا ورته ایمان څه ته وی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ان تؤمن بالله. په الله باندې ایمان ساتل. د ایمان تعریف موږ تفصیلی بیان کړو او بیا دا چې په دې کې دنه عقیدم دی، عملم ده، وینام پکې ده او کمیږي او زیاتیږي. نو ایمان ساتل په الله باندې دا اوس د ایمان هغه ارکان دي 6. وملائکته او په ملائکو باندې، وکتبه او په آسماني کتابونو باندې ایمان ساتل، ورسله او د الله په پیغمبرانو باندې ایمان ساتل، والیوم الاخر او د آخرت په ورځ ایمان ساتل، وتؤمن بالقدر خیره وشره او په تقدیر باندې به ایمان ساتي که خیر دی او که شر دی. دا تفصیلی موږ بیان کړو، هر یو رکن ته موږ اشاره کړو. قال صدقت یو رښتیا دی. دا اوس ټول باطنی اعمال دي، دنه دي بهري پته نه لګي. قال فاخبرني عن الاحسان. وته احسان څه ته وایي؟ د احسان تعریف مخکې تیر شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وته ان تعبد الله كانك تراه. د الله دسی بندگی کول گویا کې ته الله یې، یعنی یقین او ایمان هغه درجه ته ورسی چې انسان دسی لګي لکه دی چې الله یې. فإن لم تكن تراك دغه درجه کې نه کته نه فإنه يراك نو هغه ته یې. قال فاخبرني عن الساعه. جبريل علیہ السلام وته ما ته قیامت په باره کې وایي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وته مل مسئول عنها باعلم من السائل. د چانه چې ته پوښښ شو ځان یادې نو دې دا هغه چانه به زیات نه پوهیږي چې ته پوښښ کو. جبريل علیہ السلام یادې چې زما واست علم په دې مسله کې یو شان دی. څنګه چې تاسو د پته نشي چې قیامت به کله راځي، نو دغه شان ما تم پته نشي چې قیامت به کله راځي. د قیامت تر اتلو علم چې دا به څه ټیم راځي او څه وخت به راځي، دا خاص علم د صرف چا سره دی؟ د الله سره. پیغمبر سره هم نشته. او دا په دې دلیل دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره علم الغیب نشته. ان الله عنده علم الساعه قل انما علمها عند الله. دې وای پیغمبر چې د قیامت تر اتلو علم هغه صرف د الله سره دی، بل چاته دې پته نشته. حضرت دا فائدہ وروته یو مسلې نه خبر ونه خبر. پیغمبر صلی الله علیه وسلم څومره اوچت انسان خو چې دې مسلې سره علم نو صفای وي، ما سره دې علم نشته. نو هر کله چې تاسو سم مسله راشي او تاسو پته نه راغی او دلیل ته نه معلوم، جواب ته نه معلوم، نو پدې کې حیا مکه او خصفا وای ما ته دې مسلې پته نشته. الله اعلم، الله ته پته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته
ما ته دې پته نشته نو هغه له بیا ورته ووایي جبریل علیه السلام ورته وایي فاخبرني عن اماراتها. امارات دا د جمع ده د اماره او معنی د علامت. مطلب دا چې ما ته هغه علامات ووایه کم علامات چې په دې دلالت کوي چې قیامت نږدې شوی دی. صحیح ده؟ وخت خو تا ته نه دی معلوم چې کله به راځي، خو نښې راته بیان کا چې څه نښې دي. موږ پکې درسونه شروع کړي دي که نه؟ دغه نښې مراد دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې بعض نښې ذکر کړي، بعض د حدیث کې بس پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو دوه نښې ذکر کړي دي. ان تلد الامة ربتها، چې کله د وینځي نه د هغې مالکه پیدا شي. د دې وضاحت موږ د قیامت په علاماتو کې موږ ښه وضاحت ته دې کړی چې دې څه معنی ده. یو معنی دا چې یعنی ملکونه به ډېر فتح کړی شي او په آخر زمانه کې به وینځي د مسلمانانو سره څه شي ډېرې شي. نو دی بیا د دې وینځي سره کوروالی کوي. نو د هغې نه چې کومه لور پیدا شي نو هغه خو به ازاد یې که نه، ځکه چې هلته پلار یې ازاد دی. نو دا د دې مور مالکه شوه. د مور څه شوه؟ مالکه شوه. یو معنی دا ده. یو معنی دا هم ده چې آخر زمانه کې به د مور پلار سره بدسلوکي عامه شي، نو بچي به داسې شي لکه د مور پلار مالکان داسې به شي. بد اخلاقه به وي، بد زبانه به وي. نو دا ماشوم چې پیدا شو گویا کې د دې مور پلار یو مالک پیدا شو، والعیاذ بالله. داسې حالات به شي. وان ترى الحفاة العراة العاله، او چې کله ته وینې هغه خلک چې په خپوی پیزار نه وي د غریبۍ د لاسه، عرا لغړ توغړ ګرځي، العاله غریبانان، رعاء الشاء ګړي بیزي ساتونکي، یتطاولون فی البنیان هغوی به غټې غټې آبادیانې جوړوي. دا د قیامت یو علامت او راښکاره شوې ده. نن سبا د عربو ته وګوره چې اکثرو پکې پوخا ده اوښان به ساتلو، په دې شړو کې به پراته وو. اوس هغه څه دي؟ ټول مالداران دي. زموږ په ملکونو کې هم چې ګړي بیزې به ساتلي او میخې غواګانې به ساتلي، غریبانان خلک وو، جامې د لباس خاص نه و، پیزار خاص نه و، تعلیمونه یې نه و. نو هغه خلکو هم اوس دنګې دنګې آبادیانې شروع کړي دي. دا د حدیث کې دې طرف ته دې نښې ته اشاره ده. قال فمضى فلبثنا مليا. عمر بن خطاب رضی الله عنه دې سړي ته تپوسونه وکړو، بیا لاړ. نو ډېر ساعت موږ تېر کوې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته وایي چې یا عمر، ای عمره اتدري من السائل؟ تا ته دا پته شته چې دا تپوس کوونکی څوک و؟ وایي ما ورته چې الله ورسوله اعلم، الله او د الله رسول ته پته ده. وی ما ته وی چې هذا جبرائیل اتاکم یعلمکم امر دینکم، دا جبریل علیہ السلام راغلی او تاسو ته دین خو. ګوردم دلیل دی په دې باندې چې د صحابه کرامو سره علم الغیب نه و. حالانکه زم چې صحابه کرامو نه زیات نیکان څوک شته؟ نشته نیکان خلک. نو چې سره اوس د نن سبا یو کس راوچتوي دا پلانې بابا به په غیب وپوهېدو، پلانې پیر صاحب به پوهېدو، داسې خبره شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره علم الغیب نشته، قیامت ته پته نشته. صحابه کرامو سره علم الغیب نشته. نو بیا به نور څوک دي چې د هغوی سره به علم الغیب چې د دغه اوچتو خلکو سره نشته. دا ډېر ناشنا حدیث دی. ګور د دې دپاره راوړو هغه ټولې خبرې د دې نه واضح شو. ما تاسو د کتاب په اوله کې ویلو، کتاب چې موږ شروع کوو چې ګوره شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله چې کومه خبره کوي نو وروسته به سره وړي دلیل راوړي. په دې حدیث کې هغه ټولې مسلې واضح شوې چې د دین 3 مرتبې دي او د هرې مرتبې بیا خپل ارکان دي. هغه ټولې مسلو باندې دلیل راوړو که نه. د دې نه دا فایده هم ثابته شوې د حدیث نه چې د سوال جواب په طریقې سره تعلیم ورکول ډېره ښکلې طریقه ده. لکه سوال جواب په طریقې سره دا مسله په ذهن کې کینی. جبریل علیہ السلام ډایرکټ دا مسلې بیان نه کړي، خو تپوس یې وکړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اسلام څه ته وایي، ایمان څه ته وایي،
احسان څه ته وایي، قیامت به کله راځي، علامات یې څه دي. په دې سوال جواب په طریقې سره، ځکه اکثر هغه استاد هغه عالم چې هغه د شاګردانو درس په منځ کې تپوس کوي، د شاګردان تکړی په دې تپوس سره مسله په ذهن کې کینی. او ځکه د دین ډیرو مشرانو هغوی به داسې چل کوو په درسونو کې چې د شاګردانو ته به یو مسله ور مخامخ کړي، دې باره کې تاسو څه وایئ؟ هغوی به خپل جوابونه ورکړو، بیا به هر یو خپل دلیل ورکړو. د هغې نه بعد بیا هغه عالم هغه استاذ هغه به جواب ورکړو چې دې کې د چا جواب برابر دی. نو دا تپوس به په دې وکړو چې دوی د ذهن وچلېږي، دوی ته دا مسله اسانه شي، او بل د دوی پته مو ولګي چې دا به څومره اوبو کې دي. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا طریقه مو وه. لکه وایي که نه وي، تاسو ته پته شتي وي غیبت څه ته وایي، بیا به تعریف وکړو. بیا کله به یې داسې ووایي هغه 3 کسان تاسو پېژنئ چې اول به جنت ته ځي، هغه کسان تاسو پېژنئ چې الله به ورسره خبرې نه کوي. نو سوال جواب دا طریقه ډېره مزیداره طریقه ده، په دې سره مسله په ذهن کې کینی. دا هغه دویم بنیاد چې په باره کې خبرې شوي، او هغه دین پېژنده په څه سره؟ په دلایلو سره. الاصل الثالث، دریم بنیاد. دی کتاب نوم دی کنه ثلاثه الاصول، 3 اصول. نو 2 بیان شو، الله پیژنده، دین پیژنده. اوس راشه دریم بنیاد له معرفت نبیکم محمد صلی الله علیه وسلم. د پیغمبر پیژنده د محمد صلی الله علیه وسلم د دین بنیاد دی دریم. او قبر کې ودی سړي باره کې تپوس کی، نو ذکر د پیژنده لازم دی او واجب دی او رکن دی او بنیاد دی. تالته څنګه په قبر کې جواب ورکې او په دنیا کې ته نه پیژنې، او ته څنګه غواړې چې د دې انسان په طریقه باندې عمل وکړي، اول ته پیژنې نه. ځکه امام ابن حزم الاندلسي رحمه الله به دا خبره کوله، ډېره ناشنا خبره کړې ده. ومن اراد خیر الاخره، څوک چې د آخرت خیر غواړي، وحکمت الدنیا، او دنیا کې پوهه غواړي، او ښایسته سیرت غواړي، والاحتواء على محاسن الاخلاق كلها، او سړی د غواړي چې ښایسته اخلاق پکې ټول راشي، واستحقاق الفضائل، او چې څومره فضیلتونه دي او فضایل هغه دې په ځان کې راولي او د هغې حقدار شي، فلیقتدي بمحمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. د دې چا تابعداري وکړي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم. ولیستعمل اخلاقه وسیره ما امکنه، او د پیغمبر اخلاق ته په ځان کې راولي، د هغه سیرت ته وګوري، په هغې دې عمل وکړي، نو دته به د دنیا خیر هم میلاو شي او د آخرت خیر به ورته میلاو شي. د پیغمبر پیژنده دا د خیر دروازه ده، د خیر دروازه ده چې دا پیغمبر دې وپیژندو، نو ته به بیا لازم دا ګویي کوي چې دا سړی څوک دی، د الله پیغمبر دی. کله چې د پیغمبر د سیرت وګورې، ځکه امام ابن حزم رحمه الله دا خبره کړې ده، ډېره ناشنا خبره کړې ده. الفصل فی الملل والاهواء، په دې کتاب کې امام ابن حزم رحمه الله وی ان سیرت محمد صلی الله علیه وسلم لمن تدبرها، چا چې د پیغمبر په سیرت کې سوچ او فکر وکړو، تقتضي تصدیقه ضرورتا، دی به ضرور لازم د دې پیغمبر تصدیق کوي، رښتینی ورته وایي. هلته سیرت یې ولیدو که نو ځکه بیا دا وایي که د پیغمبر سره نورې معجزې نه وې او صرف یې موږ د سیرت کتلی وې، نو زموږ به په ایمان راوړی وی. داسې ناشنا سیرت دی د دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم. نو دریم بنیاد څه دی؟ پیغمبر پیژنده. و شیخ رحمه الله به د دې بنیاد وضاحت چې کوي، یو څو خبرې به ذکر کوي. د پیغمبر نوم، د هغه نسب، عمر یې څومره، په کوم ځای کې پیدا شوی، هجرت یې کوم ځای ته کړی، څومره ژوند یې تېر کړی،
پس باندې ورته نبوت ملاو شوی، پس باندې پیغمبر شوی، دا مسلې به بیانوي. نو ځکه اوس وایي مؤلف رحمه الله وهو محمد صلی الله علیه وسلم. او نوم یې څه دی؟ د پیغمبر نوم څه دی؟ محمد. وهو محمد. دا نوم بعض علما وایي چې عربو کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې نوم نه مخکې د چا دا نوم نه و. عرب وی احمد نوم یې، خو بعضو پې رد کړی دی چې نه، سیرت کې بعض ځایونو کې داسې خلک میلاو شوي دي پخوانو خلکو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه مخکې چې د هغوی نومونه څه محمد و. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوم محمد و. عرب دا نوم د محمد او احمد ډېر خوښوي. وجدا چې دې کې دنه دا معنی پرته دی چې خلک یې صفت کوي. احمد او محمد دوه معنی دي. یو دا چې د الله په ښه طریقې سره حمد وي، او بل دا چې خلک هم د صفات بیانوي. او د دواړه خبرې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د الله څنګه حمد ویلی دی نو دې هیڅ چا نه دی ویلی. او بیا د پیغمبر چې کوم اوچت صفات دي په مخلوقاتو کې نو هغه د بل چا هغه نشته. خلک یې صفت کوي، خلک پې ثنا وایي. په قرآن کې په څلورو ځایونو کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوم راغلی. محمد دا محمد نوم په څلورو ځایونو کې راغلی. سورة الفتح کې راغلی دی محمد رسول الله. په سورة العمران کې راغلی دی وما محمد الا رسول. په سورة الاحزاب کې راغلی دی ما كان محمد ابا احد من رجالكم. په سورة محمد کې راغلی دی والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد صلی الله علیه وسلم. نو دا نوم د الله په څلورو ځایونو کې راغلی، د الله د قرآن په څلورو ځایونو کې راغلی. او سبحان الله د الله دی محبت ته وګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره چې چېرته ورته داسې اواز نه دی کړی د قرآن کې چې یا محمد، بلکې یا ایها النبي، یا ایها الرسول، یا ایها المدثر، یا ایها المزمل. داسې نه وي چې یا محمد لکه څنګه نور پیغمبران ته ویلي یا یحیی، یا زکریا، یا عیسی. خو دا نوم چې ذکر کړی دا په خبر کې ذکر کړی چې لکه محمد رسول الله، مطلب سره یعنی محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی. اواز یې ورته په دې نه دی کړی. د الله محبت دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره. دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم نور نومونه هم دي، لکه یو مشهور نوم یې څه دی احمد. دا دوه نومونه ډېر مشهور دي، محمد او احمد. سورة الصف کې دې تذکره شته کنه عیسی علیه السلام دا خبره کړې وه چې زمانه بعد به پیغمبر راځي ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد. زمانه بعد به پیغمبر راځي دا به څه نومي؟ احمد. حدیث کې راځي په صحیح بخاری کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما 15 نومونه دي، انا محمد واحمد وانا الماحي وانا الحاشر وانا العاقب. یو حدیث کې نبی الرحمه راځي. الغرض دي چې نور نمونه مشته، بعض صفات دي بعض نمونه دي. او دلته دا فائدہ ذکر کو چې دا په پاکستان کې بعض قرآنونه چاپ کیږي زموږ په ملکونو کې، نو په اولنی مخ کې د الله یو کم سل نمونه ذکر کړي او بیا په اخرنی مخ کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو کم سل نمونه. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا یو کم سل نمونه دا اکثر به سند دي. نو په دې کې وی غلو کړي. نسب یې څه دی؟ اوس نسب ذکر کوي. ګوره نوم معلوم شو، اوس وی راشه نسب واوره. محمد بن عبد الله، محمد صلی الله علیه وسلم زوی د عبد الله. د پلار نوم یې څه؟ عبد الله. د مور نوم یې څه؟ آمنه. ابن عبد المطلب ابن هاشم. عبد الله زوی د عبد المطلب دی. عبد المطلب دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نیکه دی. هغه بیا زوی د هاشم دی. دته نسبت کیږي بنو هاشم چې ورته ویل کی. نو هاشم پلار د چا دی؟ د عبد المطلب دی. وهاشم من قریش، او هاشم بیا په قریشو کې دی. وقریش من العرب، او قریش بیا په
عربو کی دی. والعرب من ذریت اسماعیل ابن ابراہیم الخلیل علیہم السلام، او عرب بیا دی اسماعیل علیہ السلام پا بچو کی دی چاگه زوی دی ابراہیم علیہ السلام دی علیہ وعلا نبینا افضل الصلاة والسلام. نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا چا پا اولاد کی دی؟ اسماعیل علیہ السلام پا اولاد کی. و دلتا بلا فائدہ یاد ساتی، دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نسب دری قسم بیانی گی. دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نسب دری قسم بیانی گی. دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا نم نوالا دا عدنان پوری دا صحیح یقینی دی. دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نوالا چا پوری؟ عدنان پوری. بیا بازی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نوالا دا اسماعیل علیہ السلام پوری ذکر کئی. نو پا دی کسن سے اختلاف شتی سیرت والا. او بازی خلمن دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نوالا چاہتا رسی؟ آدم علیہ السلام تا. او دا بلکو بیسان دی. دا دی حقیقت صرف اللہ تا معلوم تی. ہاں دا عدنان پوری خبر رسدا یقینی دا. او دی کم شک نشتی چی عدنان دا اسماعیل علیہ السلام پا بچو کیو. بیا دا عدنان نے باز رسی اسماعیل علیہ السلام تا دی کم اختلاف شتی خود لگ دیر اختلاف تی. اور چی دگا دی چی دا اسماعیل علیہ السلام نے بیا آدم علیہ السلام پوری نو دا دی غیر تحقیق واری او دی کی دیسی تحقیقی خبر نشتی. عرب پا دو قسم دی. وی حاشم دا قریشو نے دی قریش پا عربو کیو. عرب پا دو قسم دی. عرب عارب اصل چکم عرب دی. او دو تا قحطانیین مولیکی. قحطانیین اصل کی دوی نسبت یو کس تا کی چی داغنو موسبع ابن یشجب ابن یعرب ابن قحطان. او دا پوخا پا یمن کیو دا عرب. دا اصل عرب دی. او بید یمن دوی خوارشو پا جزیرت العرب کی. سمر ملکونی تاسوینی لتا دا جزیرت العرب دا. دا دا یمن دا عرب بیا خوارشیوی دی. دویم قسم عرب دی عرب مستعربہ. اگر سنگ دوی تا عدنانیین ویلے کی او دوی پا مکہ کے پیدا شوی دی. دا غزین بیا خوارشیوی دی پا دی حجاز کی مدینی او دا قوش علاقوت او تهام او دا دوی نسب اسماعیل علیہ السلام ترشی. اسماعیل علیہ السلام خو عربی نو ذکر دوی تا عرب المستعرب ویلے کی. اسماعیل علیہ السلام سو عربی نو آگا. نوی سنگ دا عرب دا آگا با بچو کی رہو. نو جواب دا گئی داری چی آگا کلا زمزم دا کوئی آگا واقعی کی رازی کنا چی دا غزیتا یو قبیلہ رالا جرہوم غٹ قبیلہ دا عربو. او دا غوی نوادو کو. دا چا نوادو کو؟ دا غٹی قبیلہ نا چی آگا پاسل کیا قبیلہ سوا عرب وا. نو بس بیا چی دکم بچی پیدا شو دا پا نسل کی بیا عدنان پیدا شو. نو بیا عرب مستعربو چی سم رئی دا عدنان تے نسبت کی ورسی دی بکن. نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا عدنان پا بچو کی دے. چا پا بچو کی دے؟ عدنان. قریش دا اوچت خاندان و قبیلہ راو. او دا اللہ سبحانہ وتعالی دا طریقہ دا چی کلم پیغمبران را لیگی نو پا اوچت قوم او پا اوچت نسب کی را لیگی. وجدار چی کل دا انسان قوم و نسب مضبوطی نو دے بیا پا حق بینولو کی زڑوری قوم و سرودریگی اوچت صفات پا کی. ذکر اللہ پا کمزور قومونو کی پیغمبر نراویلی ذکر چا کمزوری. ہاں سوچو که چی سمر پیغمبران دی نو دا طول دا قوم پا گئی عزت منو خلقو کی رائزی. دا نسب شده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. وَلَهُ مِنَ الْعُمْرِ 63 سنة. او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم درش پی تکال عمرو. دا خبری خوب دی کتاب کی شیخ مختصر ذکر کری دا اسی دید پاره چی مسلمان پی پوشی کم سے کم دا بنیادی خبری چی سڑی تیادی. نور پس دا سیرت درسونا منگا الحمدللہ کری دی او سلسلہ دیر زی پوری منگ رسول ما تکاری ساویا که سرپا ساویا درسونا پکی منگ کری دی باغ سیرت پا درسونا کی تفصیلا منگ دا خبری بین کری دی. ناغواوری دیر فائدہ باید میلاوشی. نو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عمر سمرو درش پی تکالا منها 40 قبل النبوة
و23 نبیا رسولا. په دې 30 کالو کې 40 کاله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نبوت نه مخکې تیر کړي دي. د نبوت نه مخکې څو کاله ژوند تیر کړی؟ 40 کاله. یو امین سړی و، مشهور په قریشو کې چې دا یو امین او صادق انسان دی. 40 کاله داسې تیر کړي دي، بیا ول الله نبوت ورکو. نو دې نه دا واضح شوه بله مسله چې نبوت پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کله میلاوېدو نو د هغه څومره عمر و؟ 40 کاله. او اکثرو پیغمبرانو ته چې نبوت میلاو شوی دی نو هغه په دقه عمر کې میلاو شوی دی. وجه دا دی چې 40 کالو ته سړی ورسي نو غالبا چې بیا په ده کې کم صفات هغه بیا نه بدلیږي، دی پوخ ودرېږي په یو ځای باندې. 30 کاله پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې تیر کړي دي چې پیغمبر و. 40 سره چې 30 ولګوي ټول څو شو؟ 53 کاله. حدیث کې هم درځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې زما امتیان به اکثر به د 80 نه د 80 په منځ کې مري. او دغه شان ده څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي چې د امت ډېر خلک هغه د 80 نه د 80 منځ کې مري، او لږ خلک دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې دې نه باوړي. او نن سبا خو عمرونه ډېر کم شوي دي، ډېر. هغه پخواني مشران که پاتې دي بعض لږ ډېر، نور خو نن سبا عمرونه نو په ځوانۍ کې خلک مري، او بیا د اچانک مرګونه عام شوي دي، او بیماریانو باندې مرګونه عام شوي. د قیامت په علاماتو کې دا هر څه چې قیامت نږدې دی. څومره چې شاته ځي عمرونه اوږده. لکه ته شروع د آدم علیه السلام نو که نوح علیه السلام 1000 کاله عمر به، 800 کاله عمر به، 200 کاله عمر به، بیا کته راځه ورو راکمېدو، 300 کاله به عمر و، 400 به، بیا ورو ورو داسې راتلو کته. او زمونږ په دې وخت کې ډېر عمرونه کم شوي دي، عمرونه ډېر زیات کم شوي دي. نو دغه 80 ته پکې لږ خلک ورسي. الغرض دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله وفات کېدو نو عمر یې څومره و؟ 53 کاله و. نبئ باقرأ وارسل بالمدثر وبلده مکه. نبوت ورته په اقرا سره میلاو شوی دی، پیغمبر شوی په مدثر سره دی، سورة المدثر. و د دې څه مطلب دی چې نبوت ورته په اقرا سره میلاو شو او ولېږلی شو په دعوت په سورة المدثر سره. یعنی مخکې نبی شو بیا رسول شو، مخکې نبی شو بیا رسول شو. او په دې کې څه فرق دی په نبی او په رسول کې؟ د علماء اوږدې خبرې کړي دي، خو ټول نه واضح خبره په دې کې دا ده چې نبی هغه چاته ویلی کېږي، وحي خو دواړو ته کېږي، نبي ته هم کېږي رسول ته هم کېږي. خو نبي ته وحي کېږي او د هغه دین بیانوي، هغه شریعت بیانوي کوم چې د ده نه مخکې پیغمبر بیان کړی دی، یعنی هغه کتاب بیانوي، بل کتاب نوی کتابونه ورکړی کېږي. او رسول ته نوی کتاب ورکړی شي، نوی شریعت ورکړی شي. دا فرق دی په نبی او په رسول کې. نبی هم د هغه زوړ رسول هغه کتاب بیانوي، هماغه مسلې بیانوي، رسول نوی مسلې بیانوي. نو دا فایده شوه. هر رسول نبی دی او هر نبی رسول نه دی. هر رسول نبی دی، وحی خو ټولو ته کېږي. نو اوله کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نبوت میلاو شو، صرف نبی شو، او بیا ورته د دعوت امر وشو چې اوس یې ورسوه خلکو ته. نو تاسو هغه واقعه معلومه ده. زه نه ځم هغه اوږد حدیث ته، هغه ډېر اوږد حدیث دی د عایشه رضی الله عنها په صحیح بخاري صحیح مسلم کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به نبوت میلاوېدو نه مخکې اول خبره دا شی وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به د ښایسته خوبونه راتلو، دا مزیدار خوبونه. د شپې به خوب ولید، سهار به رښتیا شو. بیا ثم حبب الیه الخلا، بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په غار حرا کې بیا ځان له وخت تېرو. بیا په هغه ټیم کې جبریل علیه السلام راغی. تاسو ته قصه معلومه ټولو ملګرو ته. نو جبریل علیه السلام ورته وویل ولوله اقرأ، ما نه بقارئ، ما له لوسته نه راځي، 3 پیرې دې شو. او بیا یې ځان سره ونیو په زوره.
نو په اخر کې وتوي اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم. نو دا 15 آیتونه په دې سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نبوت ملو شوی. دا مطلب دی د شیخ رحم الله دی وینا چې نبئ باقرا نبی شوی دی په اقرا سره. په دې سره صرف نبی شو کنه، لا دعوت حکم خو دلانه دی شوی کنه، صرف دا شو چې وحی رااله بس. وارسل بالمدثر بیا د سوره المدثر د آیتونه سوخ بعد نازل شو. یا ایها المدثر قم فانذر، صادره چون کې په ځان باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کور ته راغی یریدل وکنه نو سوي زملوني په ما صادر راوچو په ما کمبر راوچو. نو الله تعالی کې کمبل چون کې په ځان صادره چون کې قم فانذر پس ودرګه داخله کوی راو. نو اوس شو اوس رسول شو، اوس پیغام ورسو خلکو ته. پیغمبر وته وی پیغام برسه. وبلده مکه او خپل خارسه دی مکه ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مکی او په مکه کې پیدا شو. الله په دې شي کې پیدا کړو چې ټول غرونه دی الته نه بګیره سیل زیشته. نو دلیل دې خبره ته اشاره پکې دې خبره ته چې په دې شي کې یو انسان ته دې عجیبه خبرې د څنګه معلومې شوې، خو دلیل چې الله پیغمبر د وحی وتراغلی ده کنه. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. الله را لګلو دې د پاره چې خلک وېری د شرک نه او دعوت ورکړي د توحید طرف ته. دا بنیادی مسله دې لپاره په اصل کې راغلو، به نورې مسلې د دې نه بعد دي. ځکه وی الله را لګلو چې خلک وېری د سنه د شرک نه او دعوت ورکړي د څه طرف ته، د توحید طرف ته. التوحید نه به څه فائدې نشته. لکه حدیث عائشہ رضی الله عنها په صحیح مسلم کې دا حدیث دی. هغه ورس پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذاك نافعه؟ ويا رسول الله ابن جدعان دا بعربو كده مشهور شو دير خسره ويدبر اشتيري رساتلي عائشة رضي الله عنها غريبانو اللي بخوراكونه ورکول بلکه بعضو تاریخونو کې دي سرازي او روایتونو کې چې دبه دومره غټ دیګونه باندې کړیو چې هغه ته په پوړی خو دی دومره غټ دیګونه به باندې کړیو د غریبانو له میلملو. فهل ذاك نافعه؟ عائشة رضی الله عنها خپل ته پوښتنه وی رسول الله ولا فائدہ ورکي، یعنی د چې د دومره ښه کارونه کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا ينفع دا وليس فائدہ نه ورکي. ولی انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. یو ورځ هغه دا نه ویلي چې یا الله زما ګناهونه وبخه په آخرت کې، یعنی آخرت نه منو عقیده نه. نو چې عقیده نه توحید نه نو بیا ستاسو اعمال ته فائدہ نه درکې. والدلیل او دلیل په دې باندې سره قوله تعالی وینا الله یا ایها المدثر د سورة المدثر اولنی آیتونه. یا ایها المدثر ترجمه دا اے صادره چون کیا قم فانذر پاس خلق ویروا د سنه ویروا د شرک نه د الله د عذاب نه ویروا. نو دعوت ورکه توحید طرف ته سیوت وی وربک فکبر او د خپل رب لوی بیان کا. د رب لوی بیانول د توحید دی کنه. وثيابک فطهر خپل جامع پاکی کا. نو د دې خو یو معنی دی چې جامع پاکي ساته ظاهري جامع د عید لپاره پکړ جامع پاکي د قوازی ده. بل معنی په دې کې دنه ده چې خپل اعمال د شرک نه پاک کا، جامع اعمال تم وي. یعنی پیغمبر ځان به شرک نه لري ساتي. والرجز فهجر او د بوتانو د بندګۍ نه او د غیر الله د بندګۍ نه پیغمبر ځان لري ساته. د دې نبی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعوت شروع اقرا کې خدای نو چې لار شه دعوت وکړه. الته خو صرف څه شو؟ نبی شو، وحی وتراله.
په دې کې د دعوت حکم شو چې اوس پاسه او د دنیا ټوله ویروا توحید بیان کا د شرک نه خلک ویروا اخذ على هذا 10 سنين يدعو الى التوحید سبحان الله لس کال مکمل پیغمبر صلی الله علیه وسلم صرف د توحید دعوت چلولې نبوت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څو کال تیر کړی دیرش او په دیرش کال کې لس کال صرف د توحید دعوت کړي بازرای شو تاسو توحید لسم زور ور کړی دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا نور دعوتونه او نور مسلې ورسته بیان کړی دي شروع د توحید نه کړی دا څو کال لس کال توحید بنیاد دی د توحید نه شروع کې وبعد العشر عرج به الى السماء لس کال بعد بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې واقع رااله د شي شي هغه د اسراء او معراج هغه موږ سیرت کې بیان کړی دا د مقام دا غینې چې اوس موږ واقع تفصیلا بیان کړو خو د نبوت په لسم کال لس کال چې پوره شو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه شو اسراء او معراج د واقع پیراله او یو پیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا واقع راغلی دا په بدن سره راغلی دا دا نه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ودو خوب لیدل نه خوی خو او جبرئیل علیہ السلام د ځان سره بوله بیت المقدس ته ولته امامتی ورکړه پیغمبرانو ته دغه روحونو ته الله را واپس کول ته ولاړ او به دا ځینې چرته لاړ بر اسمانونو ته اسمانونو کې د پیغمبرانو سره ملاقات وکړو او ډیر عجیبه احوال او منظرونه الته ولیدو چې هغه تذکره په خپل ځینو کې شوی ده شیخ رحم الله وفرضت عليه الصلوات الخمس او الته په الله پنځه منځونه به فرض کړو سو منځونه پنځه چې د مخکې سو 50 ای کله موسی علیہ السلام پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته سو پیری او لاړ راغی الله ته پنځه کړو یا اجر د 50 دی او عدد کې 15 دی نو ځکه به د ساتي حدیثونو کې دا راځي چې بیا په دقه سحر لا د شپې چې کړه اسراء او معراج د واقع له پیغمبر صلی الله علیه وسلم واپس راغی او 15 منځونه په لازم شو نو سحر له به جبرئیل علیہ السلام راغی او دا حدیثونه موږ بیان کړیم دي مشکات په درسونو کې چې جبرئیل علیہ السلام امامتی ورکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نو د مانځه وختونه وته وخو حدیث کې راځي کنه جابر ابن عبد الله رضی الله عنهما چې وی جبرئیل علیہ السلام راغی امامتی وکړه مخکې شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه په شاته ولاړ او خلک په پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شاته ولاړ نو هر موزي په خپل وخت کې وکړو په دوی مورز بیا راغی نو د هر منځه ابتدایي وخت اول ورځ کې وکړو او اخرنه وخت ته بل ورځ کې وکړو نو ټول وختونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وخوي شو وصلى في مکه 3 سنين به د 3 کال دغه 15 منځونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوم ځای کړی دي په مکه کې کړی دي وبعدها امر بالهجره الى المدينه او به دغه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته امر شو د شي د هجرت مدینه ته نو د مکه او هجرت کوم ځای کړی مدینه ته کړی پاوله کې مسلمانانو هجرتونه کړي دوه هجرتونه کړي د حبشې ته دغه جلته مشهور بادشاہ چې هغه ډېر اخلاقی او ډېر ملمدوس سره نجاشي نو دوه هجرتونه مسلمانانو الته کړي دي بیا غوي تلو درې هجرت بیا مدینه ته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هجرت کړو موږ سیرت کې دا واقع بیان کړو کنه چې حج په موسم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د 12 کسانو سره ملاو شي چې هغه په انصارو کې د مدینې نه راغلو هغه له پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعوت ورکو د توحید طرف ته الله طرف ته دعوت قبول کو او بیا ولنې بیعت شو چې هغه ته ویل کی بیعت العقبه الاولى اولنې بیعت هغه به له دعوت و چلو مدینه کې نو بیا بل کله رالو او یا کسان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم قوت هغه به بیعت کو هغه ته ویل کی بیعت العقبه الثانيه دویم بیعت به دې بیعت نه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مکه کې چې کوم مسلمانانو ناغوی ته وی چې تاسو هجرت وکړئ به سوخ بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته اجازه ملو شو ناغم هجرت کو او د هجرت ملګری سو کو
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. والهجرة وهجرت ستوي الانتقال من بلد الشرك الى بلد الاسلام. هجرت ستوي دا آغا ملک نه نقل کېدل چې الته شرک عامي دسی ملک ته چې هغه د مسلمانانو وي دې ته هجرت وي. بلد الشرک د شرک او د کفر ملک چې الته د کفر کارونه او شرکیه کارونه زوروري او ظاهري د کافرانو ملک دی. د دې ملک نه تل هغه ملک ته چې الته اسلام زوروري د اسلام شاعر پکې ښکاري لکه منځونه جمعتونه اخترونه جمعې نو دې ته څه ویل کېږي د بیا بلد الاسلام دی. په دې باندې به اکتفا وکړو.